سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده. یو ځل بیا نن زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب، نعمت ظهیر صاحب او مالک کلمیار صاحب، طاهر لیوال صاحب او زموږ نور ملګري ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو او نن یو ځل بیا موږ و تاسو ته شاعر او کتاب خپرونه وړاندې کوو. بل یو ملګرو، زموږ د دغه سلسلې کامیابي هم په دې کې ده چې تاسو را سره مرسته کوئ او زموږ دا تاریخي خپرونه ګورئ او را سره تعقیبوئ. موږ په ډاډه زړه دغه خپرونه مخ ته بیایو او ستاسو په حوصله افزایي او ډاډګیرنه ویاړو او دا هیله لرو چې زموږ دغه خپرونه را سره تعقیب کوي او وړاندې یې را سره بدرګه کوي چې داسې موږ پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته خدمت هم کړی وي او د خپلې مورنۍ ژبې هغه حق مو هم ادا کړی وي چې کوم حق پر لیکوال او شاعر باندې الله پاک ایښی دی. دا ژبه ملګرو هسې خو د ټول قام ژبه ده، د ټولو پښتنو ژبه ده، خو په دې ژبه کې یو مخصوصه طبقه ده چې هغه ته لیکوال او شاعران ویل کیږي. نو دوی ته دا وظیفه الله سپارلې ده چې تاسو به د خپلې مورنۍ ژبې خدمت او چوپړ تر هغه ساعته پورې وهئ چې تر څو ما د مځکې پر سر تاسو ته ژوند درکړی وي. نو هم په دغه سلسله کې پر هر کار باندې الله پاک د هر طبقې یو څوک ماموره کړی وي، خو د پښتو ژبې پر خدمت یې لیکوال او شاعران ماموره کړي دي چې دا به د خپلې ژبې خدمت کوي. په دې کې عالمان هم شامل دي، په دې کې پروفیسران هم شامل دي، په دې کې لیکچراران هم شامل دي، په دې کې ډاکټران هم شامل دي، په دې کې انجینران هم شامل دي او په دې کې ساده ولس عام پیمه خلک هم شامل وي. خو موږ هڅه او کوشش کوو چې زموږ دا خپرونه موږ په داسې اسانه او سلیسه طریقه باندې تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ د پښتو سیواده او باسیواده او بېسیواده ټول خلک زموږ په دا وینا پوه سي او زموږ دغه خپرونه را سره واوري او تعقیب یې کړي. ملګرو، موږ و تاسو ته په تیرو خپرونو کې هم بې شمېره کتابونه وړاندې کړل، خو نن موږ ستاسو د خولو د خوږولو دپاره د یو داسې کتاب انتخاب کړی دی چې هغه کتاب زموږ د سهیلي پښتونخوا د یو ستر عالم، د یو ستر محقق او دینی لارښود، د طریقت هغه لوی شخصیت چې ټوله سهیلي پښتونخوا ورباندې ویاړي او موږ هم ورباندې ویاړو. دی د عربي ژبې ډېر لوی ماهر او د علم او د هنر ډېر لوی څښتن دی. خو د ټوله علم سره د عربي ژبې سره سره خپله مورنۍ ژبه هم نه دی هیره کړې او موږ ته یو ډېر ضخیم او ډېر غټ او ډېر تاریخي کتاب د خواږه شات په نامه باندې وړاندې کړی دی. خواږه شات ملګرو د علاودین الهامي صاحب هغه خوندور کتاب دی چې د کتاب پر مخ باندې دا شعر راوړی دی. وی ما علاودین راوړي په پیاله کې د کلیات، ما علاودین راوړي په پیاله کې د کلیات، د خواخوږو پښتنو ورونو دپاره خواږه شات. ما علاودین راوړي په پیاله کې د کلیات، ما علاودین راوړي په پیاله کې د کلیات، د خواخوږو پښتنو ورونو دپاره خواږه شات. نو ملګرو، په دغه خواږه شات
نومي کتاب کې چې زموږ د کوټې لخوا چاپ سوی دی او په دې کتاب کې زموږ دغه خوندور عالم د طریقت پوهه او د شریعت ډیر لوی شخصیت او زموږ د پښتو ژبې یو ډیر خوندور د خپل اثر او د خپل دور د خپل چاپیریال ډیر نوموړی شاعر علاءالدین الهامي صاحب چې موږ ته یې دا کتاب پیاوړي لیکوال ته په اوسنۍ شپو کې ډالۍ کوي موږ د ده او د ده د څلورو زامنو چې د موږ سره په دا کار کې مرسته وکړه زه به یې تاسو ته یادونه وکم او که چیرې تاسو د دې کتاب د ترلاسه کولو اراده ولرئ نو به د علاءالدین الهامي صاحب د دغو څلورو زامنو سره پر تلیفوني رابطه باندې تماس نیسئ او دغه کتاب به ځنې ترلاسه کوئ. هسې خو په کوټه کې دا کتاب په هر بک سټال کې میلاویږي خو بیا هم که چیرې نه میلاویدی نو تاسو چې د علاءالدین الهامي صاحب مشر زوی دی سید محمد شفیع حسیني صاحب د ده ټلیفون نمره ولیکئ 03 4 5 8 3 2 5 2 8 8 03 45 83 25 288 او د ده د دویم زوی نمره د سید محمد الیاس آغا صاحب چې د تلیفون نمره یې د 03 06 8 15 338 03 06 38 25 338 او د دریم زوی نمره یې د سید محمد شهیب شادیزی صاحب د ده د تلیفون نمره د 0302 3410 یعنی 0302 او 3410 او د بل زوی نمره یې ده چې سید محمد یوسف روحانی صاحب نومیږي 0306 37 30595 یعنی 0306 3 ملګرو دا د څلور ډیر قدرمن علیمان زامن دي چې د موږ سره یې هم رابطه ونیوله د پیاوړي لیکوال د شاعر او کتاب خپرونې لپاره و موږ ته د خپل بابا خواږه شات را ډالۍ کړل او نن یې موږ تاسو ته ډالۍ کوو او په تاسو یې پیژنو. په دې کتاب کې ملګرو علاءالدین الهامي صاحب ټول ټال 296 مخونه چې په دې کې بیلابیل کلامونه دره یو ځای کړي دي خو د ده علمي شخصیت او عربي علم دومره لوړ معیار لري چې ده په داسې ادبیاتو کې په داسې عربي صنفونو کې د خپله شاعري کړې ده چې هغه په پښتو کې ډیر صنفونه موږ ته په نظر نه راځي خو که څه هم د ده دغه شاعري موږ ته د قدر وړ ده او زموږ د ټولنې زموږ د ولس لپاره د ګټې او د برکت سبب ګرځي نو موږ غواړو چې د الهامي صاحب دغه ادبي سفر مخته هم دوامداره پاته سي او موږ ته نور خواږه شات راوړاندې کړي پښتو ادب او د پښتو لمن نور هم پرتمینه او خوږه کړي
نو زه اوس راځمه د علاالدین الهامي صاحب د کتاب چې خواږه شات نومیږي د پروفیسر فیض شهزاد صاحب خواته. پر دې کتاب ملګرو ډاکټر لیاقت تابان صاحب یوه ډیره خوندوره سریزه لیکلې ده او د علاالدین الهامي صاحب د شاعري ټول ټال تمام جاج یې اخیستی دی، په علمي توګه یې اخیستی دی او د ده پر شاعري باندې غږېدلی دی. د ډاکټر لیاقت تابان صاحب سریزه هم په ویلو ارزي او ډیر با علمه او باونره سریزه ده. په کار د کچیري تاسو ته دا کتاب په لاس درسي نو تاسو هم د ډاکټر لیاقت تابان صاحب سریزه ولولئ او د علاالدین الهامي صاحب کلامونه مه هیروئ او د ځانه سره دا کتاب وساتئ نو تاسو به هم د الهامي صاحب پر دغه شاعري ډیر خوندونه واخلئ. زه پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته ورځم چې دی خپل نظر پر خواږه شات باندې راته وړاندې کړي. یو جهان مننه محترم قدرمن تیمورشاه کمال صاحب او ستا دا پوره ټیم نعمت ظهیر صاحب، عبدالمالک کنمیار صاحب او خصوصا بیا طاهر لیوال صاحب. ادب یو داسې شی دی او بیا چې د عالمان پاڼي عالمان پرګایېږي او د ګردو زورور ادب چې دی زه نه دنیا وایي هغه عربي ادب دی او بیا چې څوک د عربي ادب سره تړلي خلک وي او خصوصا عالمان او دا زموږ ډېره خوشقسمتي ده چې زموږ دغه علاقه چې ما ته دوه درې نومونه یاد دي چې طریقت هم لري، ادب هم لري، علمیت هم لري، لکه سید علاالدین مجروح صاحب یعنی دغه د خانقاه او دغه شاعر عربي ادب خبر او اتفاق دلته چې کله تا د زوی نوم واخیستی دغه د مشر زوی نوم هم محمد شفیع دی، پروفیسر شفیع آغا او د پلار نومون هم سره سی او دا رنګه محمد حسن ضیا صاحب الله دې وبخښي، الله دې احسان سره شاعر ادیب او بیا د علاالدین الهامي صاحب چې او بیا پر کتاب باندې د پښتو ژبې سره او د پښتنو سره چې د کوم مینې اظهار کړی دی نو لازمي خبره ده نه چې پر قام، پر ژبه، په جغرافیا باندې مین څوک دی. بالکل هم په جغرافیا خبر، هم په قام خبر، هم په الهام خبر او لکه د چې په دا سریزه کې لیکلې ده د تایید کړي د قرآن د آیات شریفو باندې ثابته کړي چې دا شعر چې دی دا یو الهامي کیفیت غواړي او زموږ ډېر خلک چې دی هغه د الهام څخه نابلده یا لیرې څوک په تایید کې کم دي او بیا د حدیث مبارکه اوله ورکړې ده. بالکل بالکل. نو زه دا غواړم چې د ده خدادي تعارف د کتاب د نامه سره سره او د ده د ژوند هغه شی تا ښکاره کړي. کله چې ته ما ته د ده څو شعرونه کښېږدې نو په شعر به خبره سره وکړو انشاءالله. دی په خپل یو کلام کې وایي شهزاد صاحب ارشاد وایي زه بنده ناکام یمه تا ته په سلام یمه، زه بنده ناکام یمه تا ته په سلام، زه بنده ناکام یمه تا ته په سلام یمه، بند د عشق په دام یمه ومې کچاره. واه ډېر الله ډېر الله. زه بنده ناکام یمه تا ته په سلام یمه، بند د عشق په دام یمه ومې کچاره. او زه دې سم پیدا ګله وامې ورژړا ګله، واه څومره پیوندکاري زه دې سم پیدا ګله وامې ورژړا ګله، مه کوه جفا ګله ومې که دوا ګله. ډېر الله ډېر الله. او تا ته په سلام یمه هر سهار ماښام یمه، بند د عشق په دام یمه ومې که چاره. ډېر الله ډېر الله. او وسومه هجران ګله ژاړم په ارمان ګله، مه کوه خفګان ګله ومې که درمان ګله. د الهتام یمه ښکار ستا د سهام یمه، بند د عشق په دام یمه
ومي کچاره ډېر کړم د سوزانه ګله لکه پروانه ګله مکه و بانه ګله سم د نظرانه ګله ډېر کړم د سوزانه ګله لکه پروانه ګله مکه و بانه ګله سم د نظرانه ګله تږی ستا د جام یما ستا د در غلام یما بند د عشق په دام یما ومي کچاره سترګو دې شیدا کړمه مینې دې رسوا کړمه وصل دې باچا کړمه هجر دې ګدا کړمه سخته نارام یما مخته دې لیلام یما بند د عشق په دام یما ومي کچاره او زه علاودین یما چور ستا پر جبین یما زه علاودین یما چور ستا پر جبین یما خود به په ناورین یما غم لرم غمگین یما او ګټ په دا کلام یما الهامی په نام یما بند د عشق په دام یما ومي کچاره درته وویل چې د عالمان چې کوم دي نه په عربي ژبه په فارسي ژبه یعنی پر دا ټول د خپل عبور لري د دې کلام هغه تړونې ته وګوره الفاظ یې داسې پیوند کړي دي داسې پیوندکاري یې ده نه کله هغه د فقیر ګدړۍ نه ده په هغې کې چې هغه ډېرې پیوند ښکاري او هر پیوند کلر ټوټې څخه یې د ګلاب یوه پاڼه رابریږي نو چونکې او بیا د عالمان چې دي دا په صوفیزم ډېر ښه پوهېږي نه په تصوف ډېر ښه پوهېږي د دوی هغه چې موږ ورته وایي درېیمه سترګه یعنې په معنا د بصیرت دغه بصیر خلک دي دا بصارت هم لري دغه درېیمه سترګه هم لري او دغه کلام یې داسې سندریز کړی دی او دا چې د یو فنکار د یو آرټست پر دې نظر سي نه د دې هغه خوند او معنا به بالا کې دا کلام چې دی دا د بانډار په یو داسې قالب کې جوړ شوی دی لکه زموږ چې ولسي ادب دی بانډار چې موږ ورته وایو د بانډار سندرغاړي داسې کلامونه په دومره جوش او په دومره جذبه سره وایي چې د کوټې یا د حال ناست خلک بقاعده حلقه شروع کړي او بقاعده بیران سي اوس دا ګور دا دونګي تصوف ته صوف ته ورته هغه کلام دی نه چې په دغه کلام کې د علمیت ښکاره کېږي د هغه ذهنت ښکاره کېږي د هغه تجزیه او تجربه ښکاره کېږي نو یقینا بیا هر کلام دغه تراز وي کله زه دا غواړم کمال صاحب نور دی وایي په یو بل کلام کې نصیحه تنه یې خبر د عاشقۍ په دستور قرار ته پرېږده رنځور ښایست د یار مې په دنیا کې مشهور اوهو چشم بدور او نصیحتنه یې خبر وزه له میانه څخه ازار به واخلې ازاري له زړه سوزانه څخه کاسه د صبر مې سوډکه نور مې نسته صبور او هو چشم بدور او نصیحتنه یې خبر نصیحت مکه و نور پر خپله لار باندې مې پرېږده مه مې نیسه په تور او خپل لیونتوب نه ورکومه دغه ستا پر شهور نصیحتنه یې خبر خوندي که خپل پندونه د زړه پر ټپ مې تروې مالګې و ترخه دردونه او خپل ژړا ته مې ورپرېږده د خپل خدای په حضور او هو چشم بدور خپل ژړا ته مې ورپرېږده د خپل خدای په حضور هو چشم بدور او نصیحه تنه یې خبر را سره مه کوه زور ما د بیلتون غشي خوړلي دوه و درې و څلور دوه و درې و څلور لکه شهید آلوده پروت یمه
په وینو کې سور اوهو چشم بدور. زما تا هم دغه د پر کلام وایي چې هو هو چشم بدور په دې چې دا کلام چې کوم دی یو داسې نوې بڼه لري، یو داسې نوی انداز لري. هغه سټایل چې کوم دی نه کله تخلص چې الهامي دی، ما ته د کلام هم داسې الهامي معلومیږي. او زه اریان یم چې په داسې ښار کې په داسې خاوره پروت څوک او دومره د بصارت والا، دومره د نظر والا، دومره د علم والا، کې ردیب دی، کې کاپیه ده، کې مطلع ده، کې مقطع ده، کې منځنیز شعر دی، په ټوله په یو داسې علمي کالب په کې داسې کالب کې ځای کړي او د داسې لغاتو او د داسې تورو د داسې الفاظو انتخاب یې کړی دی، چون یې چې هغه کړی هر دی. توري پر خپل ځای باندې. یعنی زه دا دعوه کوم چې هو هو چشم بدور په پښتو شاعري کې نه زما د پاره دا ډېره نوې خبره ده چې زه اعتراف کوم چې زه اول بار اورم نه. او دا انداز او دا سټایل چې کوم دی پر دغه باندې د علم او د علمیت چې کوم دی هغه غالب دی نه په دې چې په استعاره پوه، په تراکیب پوه، په تشبیه پوه، یعنی محوره او روزمره یې داسې سره راوستلي دي چې څوک یې هغه تمیز نشي کولی چې زه اوس د کومه ځایه شروع کړم. او هر شعر چې کوم دی دا نه چې سړی داسې زړه جنوړي بلکې هغه زړونه راورتخنوي. زه غواړم چې دغه رنګه یو کلام لا بل تیر شي نه. دی په یو بل څه کې وایي د کافر دغه ګمان وي، د کافر دغه ګمان چې په مال سړی انسان وي. د کافر دغه ګمان وي چې په مال سړی انسان وي. د کافر دغه ګمان وي چې په مال سړی انسان وي. په دنیا کې پر مخ تللی د دنیا کار یې ودان وي، او په دنیا کې پر مخ تللی د دنیا کار یې روان وي. ښه خوراک و ښه څښاک وي، ښه فرشونه، ښه مکان وي، هم باغونه باغچې وي، هم سودا وي، هم دکان وي، هم موټر وي، هم ماشین وي، ورسره د جنگ سامان وي، او هیڅ حاجت یې چاته نه وي، د هر چا څه روی گردان وي، ضرورت یې د شي نه وي، یعنی هر څه یې پریمان وي. د دنیا تاوان دی نه وي، د عقبا که څه تاوان وي، خوشامند دی به یې ته کړې، او ته نوکر دی به دې خان وي. او ورلبس دغه غنا ده کوم چې نقشه د طغیان ده، او نه په زړه کې دلسوزي سته، او نه د چا سره احسان وي. د خدایي دعوت ځین کیږي ځکه ستا روزي رسان وي. سړی نه ورځي په خیال کې هغه څوک چې مسلمان وي، او دی په سپکه ورته ګوري که هر څومره قدردان وي. مخامخ چې باندې راسي اشارې د چشمان وي، چې جنتیر سی بیا پر خاندي، بیا په شا پسې ګویان وي، او نه پرېږدي په یوه حال کې که پر کور که پر بیبان وي. د نامرد احتیاج بد دی، آزاد کور ورته زندان وي، تل د حق په مقابل کې درېدلی په بطلان وي، او په چاریاک به یو چاریاک وي، سر یې پورته تر اسمان وي. سونه ایله د نن اهل فیصلې به پر نادان وي، علم پورته سلمځکې دغه حال به د قرآن وي. د نبی پیروي نسته، پیروي به د شیطان وي. حق غالبه پر باطل دی، د مؤمن کټینګ ایمان وي. نن اسلام سوسرس کروټه د قابض به امتحان وي. یا الهی فضل وکې د مؤمن به څه گزران وي. الهامي پته زموږ ده، پاک الله چې مهربان وي. ډېر په امید والا، ډېر د ایمان او د په دین او په اسلام باندې مین څوک دغه شی چې کوم د کافر به دا ګمان وي نه، او په کوم انداز کې راخستی دی، او څومره ښایسته تجزیه یې کړې ده. بالکل
او بیا مسلمان ته څومره لوی امیدونه څومره لوی حوصلې چې بلکې دغه د دین متعلق کله چې دا ویلي دي کله دا دین به لکه سره سکروټ حدیث شریف دغه رنګه چې داسې وخت داسې زمان به راشي چې کله دا دین کله سکروټه چا به په لاسو کې اخیستي. اوس دا تجزیات ته وګوره. زه مختصرا دا وایم زما آخري خبره دا ده چې د تمام کلام چې دی نه هغه په معنا هم ډک دی د مفهوم هم ډک دی او کاپیه او ردي پې ټوله برابر نه موږ ته داسې نوي لارې کې راکړي او بیا دی چې کوم دی رمز هم بیان کړی دی استعارې سې هم کار اخیستی تراکیب هم کارولي دي تشبیهات هم او لو خبره ده د په شعر کې چې د تلمیات پراته دي یو لفظ تلمیه راخستی دی نه دغه څخه درس جهان. نو زه دا وایم چې موږ خاص ورته کوو چې دا ستا کلام دی دغه ته راز روان وي او لا نوي نسلو ته نور دغه ته راز کلامونه ورکړي. نو قدرمنو لیدونکو د علاءالدین الهامي صاحب هر یوه ملغلره هر یو پیغام و موږ ته د زر او د یاقوت او زمرد په ټول قدرمن دی. د ده کتاب او د ده شاعري په ډیر غور لوستل غواړي او ورسره علمي ذهنیت او پوخ شعور غواړي او علمي پوهه غواړي. نو د ده هر کلام چې سړی واوري پر انسان باندې یو روحاني اثر کوي او د انسان روحاني کیفیت ورسره په شور راځي. نو که موږ تر سبا هم د علاءالدین الهامي صاحب پر دغه شاعري باندې بحث وکړو یا خبرې وکړو نو د ده دا بحث او دا خبرې نه تمامیږي. خو زموږ یوه لو کمزوري د وخت ده او زموږ ویډیو د یو مخصوصه وخت مطابق وي. نو زه د تاسو ډیره بخښنه غواړم چې موږ مخته د نور تفصیلات نسو درکولی. خو له تاسو څخه دا خواست کوو د ټولو هغه لیکوالو او شاعرانو څخه چې خواږه شیات لکه موږ چې تاسو ته نمرې درکړې لاسته راوړئ ویل ولئ. دا د ډیر لوی عالم کتاب دی او په دې کې چې کوم کلامونه پراته دي یا لیکل سوي دي دا زموږ د سباون دپاره زموږ د نوي نسل دپاره د سبق او د عبرت سبب دی. نو تاسو د علاءالدین الهامي صاحب دا کتاب ضرور واخلئ او ویل ولئ. موږ پیاوړي لیکوال فقط تاسو ته کتاب متعارفه کوو او لوستل او لاسته راوړل پر تاسو موږ ایښي دي. تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، نعمت ظهیر صاحب، طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال ټول ملګري له تاسو اجازه غواړو. بل اتوار به د نوي کتاب سره بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو. نو تر هغه وخته مو پر الله سپارم ژوندي، کامیاب او د پښتو خدمتګار اوسئ.